محترم د دې صورت په شای نزول کې خډیر مختلف اقوال دي، لیکن زبدر ته یو درې اقوال بیان کم. اول نمبر قول د ابن ابي حاتم رحمه الله د مجاهد رحمه الله نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته د بنی اسرائیل د یو کس تذکره وکړه چې دا مجاهد مسلسل زر میاش د الله فلار کې jihad کې مصروف وو او چیرته امدلاس نو وسلحه نو غرزولي. مسلمانانو چې دا خبره واوریدل تعجب وکړو، الله جل شانه سورۃ القدر نازل کو ودې کې الله تبارک وتعالى او فرمایل ليله القدر خير من الف شهر. د ليله القدر د شپې عبادت د زر میاشتو د عبادت نه ډیر بهتره دی، لہذا د دې امت د یوې شپې عبادت دغه مجاهد د زر میاشتو د عبادت نه ډیر بهتره دی. امام غزالی رحمه الله په مکاشفه القلوب کې د بنی اسرائیل د دې کس نوم شمعون خودلې دی چې فورا زر میاشتې د دشمنانو سره jihad وکړو او الله تعالی د ډیر قوت ورکړو. ذم قول ابن جرير رحمه الله د مجاهد رحمه الله پر روایت باندې یو بل واقعه را نقل کړی دا چې بنی اسرائیل کې یو عبادت گزار وو، هغه په ټول شپه تر سحر پورې د الله جل شانه عبادت کې مشغول وو. بیا به چې ورشفو تر ماخامه پورې به jihad کولو، یعنی په jihad کې به مشغول وو. هغه دغه شان مسلسل زر میاشتې عبادت وکړو نو الله تعالی دا سورت نازل کو پدې کې او فرمایل ليله القدر خير من الف شهر. د ليله القدر د شپې عبادت د زر میاشتو د عبادت نه ډیر بهتره دی، لہذا که یو کس په دې شپه کې عبادت وکړي نو دا دغه بزرګ د زر میاشتو د عبادت نه ډیر بهتره دی. دیم قول په یو روایت کې د ابن ابي حاتم رحمه الله نه منقول دی چې یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د بنی اسرائیل د څلورو کسانو تذکره وکړه، د حضرت ایوب علیه السلام، حضرت زکریا، حضرت حزقیل او حضرت یوشع بن نون علیه السلام، چې د ټولو حضراتو کې هر یو کس اتیا کال پورې عبادت کړو او داسې عبادت کړو چې د سترګې د رفع منافرمانی ته هم نه وشوي. چې کله صحابه کرام دا واوریدل نو تعجب وکړو، ورسوي وکړه چې کا زموږ هم دومره عمرونه وي چې موږ هم د دومره اوږدې مودې پورې د الله جل شانه عبادت کړې وي. نو په دغه وخت کې حضرت جبرائیل علیه السلام رسول الله مبارک ته تشریف راوړو او وی فرمایل اے محمد ستا امت ته د خلق د اتیا کار په عبادت باندې تعجب نوي، ځکه الله تعالی احسان وکړو. بیا حضرت جبرائیل علیه السلام د نبی علیه السلام د وړاندې انا انزلناه فی لیلة القدر دا پوره سورۃ تلاوت کو. په دې سورۃ کې دا زیره واورول شو چې لیلة القدر د هغه سیز ډیر بهتره دی چې د هغه د لپاره تاسو ستا امت ارزو کوي. د عظیم سعادت او زیر باندې نبی علیه السلام ډیر خوشاله شو. وز بتا سوای چې سورۃ یو دی او شای نزول مختلف دي، نو ګوره کله چې هم د مختلف واقعاتو نو یو سورۃ نازل شي نو هغه سورۃ بیا هغه ټولو واقعاتو طرف ته اشاره وي. د دې سورۃ هم دغه مختلف واقعاتو طرف ته اشاره ده.